منظور احمد پښتين وپېژنئ. پښتين څوک دی؟ Manzoor Pashtun heads the Pashtun Protection Movement. Manzoor Pashtun is the face of a growing protest movement in Pakistan. And his name is Manzoor Pashtun. پښتين څوک دی؟ نن سبا هر پښتون د منظور پښتين له نوم او دریځ سره ډېر اشنا دی. په هر کلي او کور کې منظور پښتين د میړانې او انقلاب سمبول ګرځېدلی. چې کله دا یو غریب سینا تا سره فکر وخوړ بیا به د خپل ټمبم قوت پته درته ولګي چې نشته دا د غریب سینا ده. ظالم هغه کا طالب دی، کا ګوټ دی، کا بنټ دی، کا من کمیټي دی، کا ایسائی ده، کا غیبای ده، کا فوج دی. خلاف یې جو د دوه کم ظلم کوي. ښایي ډېری منظور پښتين په پوره توګه ونه پېژني او د منظور پښتين د نوم په اورېدو یې په ذهن کې د یو انقلابي پښتون رهبر انځور جوړ شي. اوسنیو حالاتو ته په کتو اړینه ده چې د ښاغلي پښتين ژوندانه ته یوه لنډه کتنه وشي. منظور احمد پښتين په 1992 زیږدیز کال کې د سویلي وزیرستان په یو وړوکي کلي مولا خان سرای کې زیږېدلی دی. پلار یې عبدالودود محسود د کلي په ښوونځي کې ښوونکی و، نو ځکه منظور احمد خپلې زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې او د تعلیم و تحصیل لړۍ یې دوامداره وساتله. د ډېری اسماعیل خان ګومل پوهنتون څخه یې د ویټرنرۍ پوهنځي سند ترلاسه کړی دی. ښاغلی منظور په قوم مسعود دی او یوې غریبې کورنۍ کې پیدا شوی دی. وړوکوالی په خپل محل او کورنۍ کې تیر شوی. په 2009 زیږدیز کال کې تنکی ځوان و چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کورنۍ سره له خپلې سیمې نه کډوال شو. د کډوالۍ ژوند یې په ډېری اسماعیل خان کې تیر کړو. منظور پښتين 4 وروڼه او 3 خویندې لري چې منظور یې تر ټولو مشر دی. په 2014 کال کې واده کړی. پښتين د 2013 زیږدیز کال د جنوري تر اخره یو ګمنام ځوان و او هیڅ چا نه پیژنده، مګر کله چې یې د فروری په لومړۍ ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د رویې پر ضد احتجاجي پرلط ووهلو، نو د هر پښتون په زړه کې ځای وموند او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتنو وپېژانده. د ښاغلي پښتين دې ناڅاپي شهرت د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په رسنیو ځینې بندیزونه ولګوي تر څو د پښتنو پاڅون ته خلک متوجه نه کړي. د پښتون غږ خپ وساتي، پر پښتنو د راج چلولو او باجګیري دا قصه دې همداسې غځونې پیدا کړي. इस कमीशन में आपके बेटा और दीगर APS के शुहदा के वालिदैन के बेटों का हिसाब मांगा जाएगा. پښتون د خپل تاریخ نه خبر، د خپل جغرافیې نه خبر، د خپل وطن د مسلو نه خبر، تقسیم در تقسیم پروت یم. د یو نوکرۍ په لالچ کې زه سکول ته منډه کړم، زه یونیورسټي ته لاړ شم او هلته ته زما په ذهن شې ستا دروغجن مطلع پاکستان را ډکوې. زه علم ته راشم، زه علم ته راشم، ته په ما دروغ زده کوې. زه علم ته راشم، پوهه زده کولو ته راشم، ته په ما باندې د خپل وطن قاید اعظم او علم اقبال یادوې. دومره دومره کوېسچن به وایي هغه به په زوره باندې یادول. تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې باچا خان زما نه هېروه. تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې خان شهید زما نه هېروه. تا په دې تعلیم باندې آدار تخړې ملنګ فقیر پی زما نه هېروه. تا په دې تعلیم باندې زما نه ننګیالۍ ملا کونده هېروه. تا سرتور فقیر هېروه. تا ډاډې ملا هېروه په ما. تا د لوړو حیثیتونو قائم پښتون احمدشاه ابدالي د دغه بچو نه هېروه. حیا پیدا شرم ستر پکې پاتې دي په تا کې. وزیرستان پر خاوره خپل حاکمیت برقرار او د دې زرداره خاورې ټول شته د پنجاب پر سینه ګټو ته وسپاري. دلته د پښتنو جایدادونه لوټ کړي. د ظلم او بربریت دا قصه د څو خونخوارو خامارانو لخوا د وژنو پر مټ د خاموشه موجونو څخه حرکت ته پرېنږدي. د دوی د جبر هره زندۍ او هره کړۍ د پښتون غاړې ته لاړه شي. پښتانه د ژوند کولو حق ونه لري. د خپل وطن په پراخه سینه د داسې ورک شي چې بیا یې نوم او نښان پاتې نشي.
ماشومان د راتللو شیبې وشماري او یوه ملاله پښتنه د مینې ټول عمر محرومه شي مګر منظور او ملګرو یې دغه غږ ته انعکاس ورکول غوښتل دا غږ یې په پوره همت او لوړه حوصله پورته کاوه د کډوالۍ د ژوند په هکله وایي چې د وطن پرېښودل ورته ډېر سخت و پلار یې د کډوالۍ نه مخکې غوښتل چې په کور کې شته کتابونه خوندي کړي او د راستنېدو نه پس یې ولولي خو له بده مرغه کله چې بیرته خپل کلي ته ستانه شول نه د کور ودانۍ پاتې وه او نه کتابونه پاتې وو اتل پښتین وایي پلار مې د کور په ورانېدو دومره غمجن نه و مګر په کتابونو پسې یې وجړل ښاغلی پښتین د عدم تشدد اتل باچا خان د روښانیانو د تحریک مشر بایزید روښان چې په پیر روښان هم شهرت لري او د پښتنو د غني تاریخ د ادب ننګیال خوشحال خان خټک خپل لارښود مني د پوهنتون په دوره کې منظور احمد پښتین د ټریبل سټوډنټ ارګنایزیشن مشر هم پاتې شوی دی په تاریخي پیښو سیاست او نړیوالو حقوقو کې درک لري د نړۍ د ډیرو انقلابونو او انقلابیانو په اړه یې پراخه مطالعه کړې ده منظور پښتین تر ټولو سخت او ناهیلي کوونکي هغه وختونه یادوي چې د اسلام آباد په پرلت کې حکومتي ملکانو د حکومت سره دا ومنله چې د دوی غوښتنې پوره شوي دي او نور به احتجاج ختموي د ده په وینا خلک یې ډاډ او حوصلې ته رابلل او تل به یې په خپلو وینا کې دا ټکي ویلي چې که حکومت ستاسو هر څه یوسي مګر ستاسو زغم او حوصله نشي وړلی او ستاسو حوصله ستاسو لوی قوت دی که څه هم منظور پښتین په مادیاتو غني نه دی مګر هغه په خپل تش جیب په خپلو پښو د پښتنو کلو او بانډو ته ځي او خپل پیغام پښتنو ته رسوي پښتین خپل لومړنی تنظیم د محسود تحفظ تحریک په نوم په 2014 زیږدیز کال کې جوړ کړ او کله چې د کورنۍ او قبیلې ملاتړ ولید نو د تحریک نوم یې پښتون تحفظ تحریک ته بدل کړ د اسلام آباد په پرلت کې منظور پښتین په خپله وینا کې دا ویلي و چې دوی د پاکستان قانون ښه مطالعه کړی او وروسته یې غوښتنې وړاندې کړي دي داسې نه ده چې دوی په پټو سترګو راغلي او غوښتنې د قانون خلاف وي د ماینونو صفا کولو یې هله پام په پوره توګه ورواړو کله یې چې خبر ترلاسه کړو چې د ښوونځي او ښوونکی د ماین د چاودېدو له کبله خپلې دواړه پښې له لاسه ورکړي مخکې له دې پیښې د هغو خلکو سره د مالي مرستې په ټولولو او د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوله څوک چې د ماینونو له کبله ټپیان کېدل مګر کله چې ښوونکي دواړه پښې له لاسه ورکړې نو دا یوه اړینه موضوع وبلله او د اسلام آباد په پرلت کې د پښتنو پر خاوره د ماینونو د صفا کولو غوښتنه وکړه ښاغلی پښتین په خوی ډیر عاجز دی او نږدې ملګري یې وایي چې منظور ډیر شریف او ذهین زلمی دی په خپل مقصد مین د یوې ژبې یو عهد په کړې ژمن او دریځ کلک ولاړ دی منظور احمد یو ناچاپه کتاب لیکلی او په هغې کې د وزیرستان په حالاتو څرګندونې کړي دي پښتین دې کتاب ته اندېښمن دی وایي که یې کتاب چاپ شي نو د ډیرو پښتنو او بشرپاله خلکو قهرجن احساسات به راوپاروي د په خپل کتاب کې د ډرون او امریکایي الوتکو د بریدونو په اړه لیکلي او د طالبانو په تګلاره او کړنو یې هم رڼا اچولې ده د اسلام آباد د پرلت په اړه وایي چې دا یې د ژوند لویه کامیابي ده او غواړي د دې پرلت په اړه هم یو کتاب ولیکي چې په پرلت کې څه پرې تیر شول او څه یې ولیدل د وزیرستان په ښځو او ماشومانو څه تیر شول او داسې نورې اړینې کرښې چې تر اوسه نه دي لیکل شوي منظور پښتین د پښتون د ویښتابه رهبر او د یو ستر تاریخي بنسټیز انقلاب بنسټګر دی د ده سره خولۍ چې اوس یې هر څوک د منظوري خولۍ په نامه پیژني د یو انقلابي سمبول په توګه نن سبا په پښتنو کې ځای موندلی دی د منظور احمد پښتین دا ادبي ټوټه د هر پښتون په زړه کې د انقلابي ولولو څپې په حرکت راولي پښتون احساس چې رانه خوارې نه کړې نور خو مې هر څه دی بایللي ګرانه نور خو مې هر څه دی بایللي ګرانه پښتون احساس چې رانه خاورې نه کړي نور خو مې هر څه دی بایللي ګرانه او دا پردی کله زموږ خپل نشي کېدی موږ یې ټول عمر غولولي ګرانه او ما ویل میدان ته به دشمن را درومي دا خو خپلوان هم دي راغلي ګرانه چې د آزادۍ د انقلاب ګلونه د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین په ټنډه دي کیلي ګرانه د لا نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ تر بیا مو په خدای سپارم له دعاګانو مو مه هېروئ